ځان ستړی کوم په ایمان درته یم زما زړه کې زورم پاتې نه دی. بله خبره رایاده شوه، یو سړی او ښځې ته به یې په کټ کې متیازې کولې. نو ښځه ورته وایي چې بیړه دې غرقه شه نو زه به هره ورځ دا ستا توشکونه وینځمه. ویلې ښځې څه وکړم؟ شیطان په خوب کې راشي راته وایي چې په لوړه ناست دي متیازې را پرېږده. بس چې زه را پرېږدم متیازې ختم شي چې ویښ شم په توشک مې کړي. نو څه وکړم؟ ښځې ورته ویل بس خبره خلاصه شوه. شیطان خو ابوالجن دی، د ټولو پیریانو پلار دی، لوی دولتمند سړی دی. مونږ خو د غریبۍ د وجې تباه شو. بېګا لکه راغی ورته وایه چې خدا که ټکې متیازې وکړم چې څو پورې دې سره کړي. د شپې چې په خوب کې ورته شیطان راغی چې هلکه په کټ کې په لوړه ناست دی او را پرېږده متیازې. دی ویل خدای راستي که ټکې وکړم. ویل ولې؟ ویل ماله سراک غریب یم. ویل راځه. بس یو کور ته یې بوتلی دی او په دیوال یې اړولی دی. ورته ویل دا د خزانه پرته ده، څادر ترې را ډک. بس پخوا خو به دا نغدې روپۍ وي. بس څادر کې دومره پنډوکې را تړلی دی. اوس چې په دیوال راخیږي د کور مالک پرې راویښ شو. چې راویښ شو چې هله غل دی. اوس دی شیطان ته وایي څه وکړم؟ ویل لاس راکړه. شیطان چې وله لاس ورکو بیا ترې لاس خطا شو. چې بیا وله شیطان لاس ورکو لاندې نه د کور والاو د خپو نه ونیو چې غل مې ټینګ کړو. شیطان ورته ویل هلکه په بل څه نه خلاصېږي. شیطان پاس راښکو او کور والا لاندې راښکو. ویل په بل څه نه خلاصېږي، غول پې وکړه. چې ډر شو ښځې ورته ویل پاسه کور دی وران شه، نور کله به دې متیازې کولې، نن دې پې غول هم وکړه. تاسو هغه یئ. ما په خبره پوه شو؟ دغسې څه شی په خوب کې وګورئ نو سهار له چې دی د جبرائیل علیه السلام په تمه یئ چې بېګا مې خوب لیدلی دی چې دا جبرائیل به کله راځي. دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکړه، ټرای پې وکړه. بزرګ ته وایي چې ما ته داسې شی وښایه چې زه د دریاب د پاسه ګرځم. هغه ویل بچیا دا خو اسانه خبره، ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې ته ورورسې نو غږ مه کوه او مه د بل چا نوم اله، خو چې ور ټوپ کې دریاب ته نو زما نامه واله. بس اوبو د پاسه به ګرځي. بیا ورغلی دی د پیر حکم و چې ورغلی دی چې غاړې ته ورسېدلی ور ټوپ کړي. چې ټوپ کړي دي چې اوبو نیولی دی څه وخت کې د پیر نامه تېره شوه، یا الله یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله یې کړي دي اوبو ورته ځمکه شوې ده او دی د اوبو د پاسه ګرځي. ښه ګرځېدلی دی. پیر صاحب ته بیا راغی، څنګه چلو شو هلکه؟ وی جي یو غلطي رانه وشوه. وی څه؟ وی تا راته ویلي چې په دریاب کې ټوپ کې نو زما نامه واله، او زه چې اوبو ګیر کړم نو ته رانه هیر شوې او الله ته مې چغې کړې. وی چې الله ته دې چغې کړې دغه وخت کې ستا په زړه کې بل څوک و؟ ویل نه. ویل زه دې پړه کې ومه؟ ویل نه. ویل ښځه دې پړه کې وه؟ ویل نه. ویل بچي دې پړه کې وو؟ ویل نه. وروڼه دې پړه کې وو؟ ویل نه. څوک دې پړه کې وو؟ بغیر د الله نه مې دغه وخت کې بله بروسه نه وه چې ما به بل څوک بچ کړي. نو به راته تخت شو، زه پې وګرځېدم. ویل بچی اوبو د پاسه مغه څوک ګرځېدی شي چې د زړه نه یې ښځه بال بچ پیر ملا وغیره هر څه وځي او خدای په زړه کې راشي په اوبو د پاسه ګرځي. زما په خبره پوهېږئ؟ نو مولانا روم وایي چې بخدا کسی نه امرا بشگاف جان برون کن که درون خانه تو دیگر چیکار دارد. زړه مې سیرې کا او دننه پکې وګوره، ای الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې راشي. اوس هر کله چې ته عاشق شوې او الله معشوق شو نو ستا دا راز به چاته پته نه لګي. تاسو خیال راغلی؟ قدرت هر څه کوي،
هر څه باندې قادر دی. دغه انساني چې روانې په لاره ته چې دنیا د ټوله په سر ټینګه کړې ده او دغه انسان دی چې دغه دکان درته ولګي داسې چل دی کړي. ډاکټر ته راشي زمونږ خو ځواني دکان زه خو ستاسو حال ګورم که نه او وړاندې تللي یم ګورم بیا وروسته تللي زمونږ فرق دی ایا ته هغه ورځې مالکه ته خو د بنګې بدماش یې څنګه بودي نو څومره ته ووایي ورته څنګه د بنیاد باسه بیا دې ځان ته فکر او چې څه به دې خدای ته ګورې او بیا پاکستاني قوم خو هېڅ ګورم چې په لاره روان دي ښکته ګورې هر وخت د بې غیرتۍ څادر په سر اچولی هر وخت په 50 کاله کې یو کشمیر تاوانه دی په 50 کاله ای د چا بې غیرته تاسو دا تقریرونه څنګه کوئ تاسو دا خبر کړئ یو کشمیر دا هغه هندونه دې وانه غوښتی چې تا به ویل چې سل پاپړ دی یو لور هندو خو پاپړ دی چې خپ ورکې ده اصل پاپړ دی یو لور یو کشمیر دې وانه غوښتی ټیټ ګورې دا کوم سړی چې دغه شي دی پلاني دې ملک ته تللی وم د کشمیر په حالاتو مې هم خبرې وکړې کشمیر په حالاتو هم خبرې وکړه که ده ته ګورم ابا مې لیوانی شوه په ترجمې باټینګڼه غواړي ده ته اوس ګوره په کشمیر په حالاتو هم خبرې وکړه چې ستا ژوندي او دا پاکستان تر څو ژوندی وي اول خو ستا د لاسه مړ کېدو ته تیار دی او تر څو ژوندی وي ته په کشمیر په خوب کې هم نه ګورې چې دا قوم وي او دا خلق دي اغسطو والا نوري اغسطو والا چې وي یا د کابل غوندې ځواناني چې روس غوندې طاقت چې امریکا به ترې یارېده نن یې درته ټوکړې ټوکړې کړی دی که نه دی کړی اب بله خبره ده چې اوس د ملا د لاس هغه هم تباه کېږي لګیا دی خدای دې فضل وکړي او ورځ رانه چا تپوس وکړو یاره دا ملک امن به څنګه راځي مال کم ملکونو کې چې ملا ته یې واګې اچولي دي هغې ملک امن دی شته که نه کم ملک عرب ملکونو کې وګوره هېڅ انتشار فساد نشته نورو ملکونو کې ملا ته او چېرته دی چې ملا آزاد پرېښو نو صاحبه خدای دې پرده ساتي حلوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته او کالی شته او نشته او خانک شته او نشته او د مړي مسله شته او نشته او کفن شته او نشته اوس ته راشه مانه پوښتنه وکړه چې پلار مې مړ دی ملا زه څنګه چلو کړم 40 ګزه کفن راوړه یو صابون چکای یو ود دي که څه بلا دي چې ورته لوګې کوي څه دی لګا ود راوړه پلانې راوړه اوس که نه راوړې زه دې شرموم دا نشي ویلی چې ملا صاحب غریب یم پلار مې مړ دی 40 ګزه کفن به زما نیکه راوړي اوس په دې ورځو څه کوې په دې 40 ګزه کفن یو به پې د پاسه پردی یو به د وچولو پردی یو به د لاندې کولو پردی یو به د پلاني پردی یو مسله د پلاني جومات یو د پلاني جومات یو د پلاني جومات یو د پلاني جومات دا مسلې به یو باندې به زه ودرېږم جنازه به کوم ښه که ستا خپل لاندې مسله نه یو په داسې ځمکه ودرېږي نو جنازه نه کېږي نو څه خدای رانیولي یې او که خیر یې څه به مونږ نه خلاصېږئ کپنې پکې چا راوستي کپن خو یې در سره خو راوړه ټوټه دي به تې تاو راتاو کړه که نه ابو بکر صدیق چې وفات کېده نو لور ورته ناسته وه بیبي عایشه نو لورې دا شعر وی چې من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا
فإنه في مرة مدفوق. اے پلارا د جناب محمد رسول الله په وفات باندې ما پسترګو کې ټولي وخې بند کړې وي چې کله حضور وفات شنو پلار مې ژوندې دی. اوس بستا په مرګ باندې زما په مخ باندې د خو سیلابونه روان شي. پلار ورته وایي بچیا واوره ته خو بیا هم ژوندی چا سره به کښېنې وخت به دې تېر شي. خبره زما کوه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی. داسې پولیس به مې گرفتار کړي چې وړاندې مې لیدلي نه دي. داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې وړاندې مې هغه عدالت لیدلی نه دی. نو دعا ما ته کوه چې دا لوی منزل خدای را باندې آسان کړي. بچیه زه چې وفات شم نو ګوره چې ماله نوې جامې راوانه غوندې. ولې نوې جامې خو ژوندي اغوندي د زینت دپاره. ستا پلار چې مړ شي د زینت سره یې څه کار دی؟ دا خپل لنګ او خپل کفن کمیس زماس کفن کا، دا خپل صادر میں کفن کا بس. او د پیغمبر په خوا کې اجازت غواړه که اجازت شو، خو د هغه په خوا کې مې خښ کو که اجازت نه شو. عام مقبرې جنت البقیع ته مې یوسئ. دا کفن دی، د خپلې جامې دار سړي کفن دی. د سړه 40 ګزه کفن پکې کم ځای نه راغی، عود پکې کم ځای نه راغی. دا لاسې کې د جنازې کټ نه وي، کټ دغه غوندې بیا په دې کټ خپو ورته د ګلونو دغه ټومبلي. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دور سے نکلے، عاشق جنازہ روانه خبر نه چا روان کم طرف ته دی، خو عرش ورته پیسه کې. معززانو نن ملک د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې دی. د عظیم قهر که خدای ته رجوع شوي خو خلاص بشئ، که خدای ته رجوع نه شوي د ځان تماشې به وکړئ. هغه قحط در باندې را روان دی چې ستا په وس کې به دا وي چې مریض ته د شنو چای چیني د بازار نه راوړې. ستا په وس کې به دا وي. نن دې خوا وګورئ، په بازارونو کې سپیشل مجسټریټ ګرځي. انیشي څوک چا چې په ټوکرۍ کې 2-4 چرګانې شي په ټوکرۍ کې، چا چې په ګاډي کې د 100 روپو سبزي اچوي انیسي باټینګن د ګران خرڅ 3/6 فوټ کې پرچا ورکړي. اوس درته یو سړی راغواړم، بله ورځ یې دلته مجسټریټ راغلی دی، هغه نیولي دي دوکانداران 1000 روپۍ د هغوی پر اخلاصېدو ولګېدي او خلکو نه قرض اخیستی. دې سپیشل مجسټریټ ته وایه چې الله دې په خپل عظیم قهر گرفتار کړه. په عظیم قهر گرفتار شي. 3/6 فوټ کې پرچه په بېنظیرې ولې نه ورکړې چې چیني یې ګرانه کړه. 3/6 فوټ کې پرچه په بېنظیرې ولې نه ورکړې چې پټرول یې ګران خرڅوي په قوم باندې. 3/6 فوټ کې پرچه په بېنظیرې ولې نه ورکړې چې وړه یې ګران کړه. د دوانو سبزي چې 4 دانه خرڅه کړه ګرانه خرڅه کړه، په هغې باندې 3/6 فوټ کې پرچه ورکړې. تاڼې ته ټلیفون شي، جی جی سره باټینګړی چې ډېر ګران خرڅ کړي که نه، هېڅ ته په ښځه وشرمېږي. شرمېدلو په داسې ملک کې پیدا یئ. تاسو ته زه هسې مې زړه ستړی کړو که سبا به م ګورم، که الیکشن اعلان وشو سبا به م ګورم په دې سړکونو به ښځې نر ګډېږئ او پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر دغه ډنډوکي به وهئ. ښځې به م هم ګډېږي، لوڼه به م هم ګډېږي او تاسو به هم ګډېږئ. زما د خدای بیخ دغه پلاره مباسي چې تاسو ته زه ځان ستړی کړم. تاسو خیال راغی؟ ما دا قوم پیژندلی د ایمان پرنا او به ویم درته، او به ښیم درته
مونږ هم په شرمونو شرمېږو. سبا چې مونږ سړی ودرو ملیان مونږ څه وایو چې اسلام دپاره ووټ کړ. مونږ دا ویلی شو چې اسلام دپاره ووټ غواړو. یو خبره مې تاسو ته کړې وه که یو ملا ته یو مومند راغی. ملا صاحب وګیم. هغه ورته هغه ویل وګیم څه تیت تیت کوې ویل وګیم څه چې چرګ خو نه یم چې تیت تیت راته کوې. کونټه یې ورپسې راواغسته. مومند مخکې منډې والې ملا ورپسې منډې والې. نو ما ورته ویل مولانا صاحب لږ به روټه یې ورکړې ویل دا بیا مخته کېږي چې دا حرامیان ته پوه شوې. مونږ هم اتیت والا یو. خفه نه شئ عزیزانو. خپل حشر به وګورئ، انجام به وګورئ. د هندوستان چینی راغلی ده. د هندوستان په حیات آباد کې کارخانو کې د هندوستان چینی راغلی ده. هغه 1000 روپو نه پاس بوره یې کړه دوی. دا پته ولګوئ چې دا چینی په هندوستان کې هم په 1000 روپۍ بوره یې ده. اوس اعلان وکړو چې هغه سړي له به دا چینی ورکوئ چې کوم سړی انکم ټیکس ورکوي. چې څوک حکومت له ټیکس نه ورکوي دا د هندوستان چینی مه ورکوي. د هندوانو په غولو چې د کومو ګنو تربیت شوی او هغه ګنو نه چینی جوړه کړې ده هغه هم در باندې قات شوه چې انکم ټیکس نه ورکوي دا چینی به هم درته نه میلوي. د دې وجې نه دې څیزونو ته عزیزانو سوچ پکار دی. نو ما ته یو سړی بله ورځ راغو چې جي مونږ خو خپل استاد نه پوښتنه کړې ده. هغه وایي چې دا چېرته کتابونو کې نشته. نو ما ورته وی چې خبره دا ده چې یو مولانا صاحب راغلی و د پنجاب نه دلته پېښور کې تقریر کولو جلسه. نو هغه وی چې میں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں جو کتابوں میں نہیں ہے. لیکن بغیر اس کے آپ نہ انسان بن سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دلی لگاؤ ہے. اس دلی لگاؤ اور دزڑا کا درد سے دیکھا نا تو کتابوں نے نہیں. لیکن چې د چا دلی لگاؤ او درد دل نو هغه ته قرب نه حاصلي. اوس دلی لگاؤ او قرب چې دی دا عزیزانو د چغو شی نه دی، د شور شی نه دی. مونږ په داسې بدقسمته ملک کې پیدا یو چې هر شی په چغو او په شور نه. الله معشوق دی او ته عاشق دی. الله معشوق او جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہے. بسا اوقات داسې شي چې د هر پیغمبر یو خاص نامه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو نومونو کې یو نوم چې دی هغه حبیبم. حبیب
دا علماء حضرات په دې پوهیږي چې حبیب د فاعل وزن دی او فاعل وزن چې کنده هغه کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول. نو حبیب دلته په معنا د محبوب دی. حبیب معنا محبوب. نو الله پاک عاشق او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی دی؟ معشوق دی. کله ځکه شي تاسو خیال دار اوس د عاشق او د معشوق په منځ کې چې کوم راز وي او کوم درد وي په زړه کې هغه داسې شی دی چې هغه کرامن کاتبین ملائکو ته هم پته نه. مولانا وایي چې میان عاشق و معشوق رنگ میان عاشق و معشوق رنگ کرامن کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوق په منځ کې یو داسې راز وي چې د کرامن کاتبین ملائکو ته هم پته نه لګي. ځکه چې کرامن کاتبین ملائکې خو هغه شی لیکي چې کوم ښکاره ته په ظاهر کې. اوس دننه په زړه کې هغه درد چې دی کرامن کاتبین ملائکو ته علیم بذات صدور خو د خدای خاصیت دی او خو د بنده خاصیت نه دی. اوس قرآن کې وګورئ د څوارلسو سورتونو په سر باندې حروف مقطعات راغلي الف لام میم یاسین طه الف لام را وغیرہ وغیرہ. دا هغه حروف دي چې کله نه قرآن نازل دی تر ننه پورې نه صحابه نه ائمه مجتهدین نه ائمه مفسرین نه علما د دې حروف په معنا تر اوسه پورې قادر شوي دي. چا پکې خیالونه ډېر غلولي دي لیکن کما حقوق دې مراد چې دی هغه څه شی دی؟ دا یو خصوصي راز د الله او د جناب محمد رسول الله په منځ بل چاته پته نشي. لکه لمونې تاسو وګورئ تفسیر جلالین یو داسې تفسیر دی چې طالبان عام طور په درس کې وایي دا حروف چې چېرته راشي الله اعلم بمراده الله ورسوله اعلم بمراده. خدای د دې په مراد کوي خدای او رسول د دې په مراد کوي بل چاته دې علم نشي. نو دا هغه خصوصي رمز دی د الله او د هغه د حبیب په منځ کې چې هېڅ چاته په علم نشي او هېڅوک پرې خبر نه. بل دا چې د عاشق سینه چې ده هغه به د محبوب کور وي. ستا سینه کې به بل څوک نه وي بل څوک به نه وي. مولانا روم نه چا تپوس وکړو هغه ورته دا ښکاره خبره ده بخدا کے سینہ امراض بخدا کے سینہ امراض بشگاف جان درون کن بخدا کے سینہ امراض بشگاف جان درون کن
که درون خانه تو دیگر چیکاردار ده بخدا کسی نه امران تو خدای قسم دا سینه می وشلوا او زړه میرا بهر کا بیا می زړه سیری کا او دننه پکې وګوره که درون خانه تو دیگر چیکاردار ده زما زړه خو ستا کور دی نو ستا کور کې د بل چا څه کار دی ستا زړه کې به د بل چا کور نه ستا زړه کې به د خدای کور وي بس یو بزرګ ته سړی راغی وی جی ما ته داسې وظیفه وښایه چې زه په دریاب کې اوبو د پاسه ګرځم داسې یو وظیفه راته هغه ورته ویل دا خو اسانه خبره اشرمه تاسو هم دا بزرګان پیران میران ډېر منئ را منئ کله داسې تجربه هم پې کوئ که نه خبره پوه شوئ چې ورشئ ولا نو تجربه هم پې کوئ اولیاء بزرگانو سره ما ډیر کتلی تجربې مې پکړي په خدای قسم داسې لکه دا تلی چې اوس هسې اوس کم دی دي اوس خو که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان شریف کې د هر چا خپله خپله دکانداري وي